درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. سورة بقرة او 228 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. پرون خو تاسو د ایلا په باره کې یا په دې باره کې چې یو خاوین قسم اخلي چې خپلې کوروالا ته به نور نږدې کېږي، کورداري به نور سره کوي، څه احکام واورېدله. خو د پرون د وعدې سره سم چې زه باید پر دې موضوع باندې چې نارینه کم حقونه پر ښځینه ولري، ښځې هم حقونه پر نارینه ولري، د 228 نمبر آیات په آخري حصه او ټوټه کې الله رب العزت دا خبره کوي: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. یو پلای ترجمه کوم: ولهن او د ښځو لپاره مثل الذي داسې یو حق دی، دارنګه یو حق دی، کوم حق چې علیهن پر دوی دی، بالمعروف په نیکه طریقه باندې. وللرجال او د نارینهو لپاره علیهن د ښځو په مقابل کې یا پر ښځو باندې درجتون یوه درجه برتري او لوړوالی سته. والله او الله رب العزت عزیز عزیز ذات دی او غالب ذات دی، قوتمن ذات دی، حکیم حکمت والا دی. الله رب العزت چې انسانانو ته احکام شوي د دې لپاره چې انسانانو کې د انسانانو په ژوند کې هغه فایدې چې الله په خپلو احکامو کې ایښي دي د دوی په ژوند کې راسي. خبره خو زما ورونو دا ده، څومره چې اسلام د ښځې د حق خیال ساتلی دی، د انسانیت په تاریخ کې د دغه حق ساتنې بل څوک مثال نسی پیښولی. د آدم علیه السلام د زمانې څخه را شروع په هر وخت کې هر شریعت چې الله رب العزت به نبي ته ورکوي یا نوی نبي او رسول به یې رالیږي، نوی کتاب نوی صحیفې به یې ورکولې، د هغه وخت سره سم به الله رب العزت د ښځو د حقونو وضاحت کوي. خو دا چې واقعات ډیر دي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین د راتګ سره سم الله رب العزت ښځو ته څومره حقونه ورکړله، او دا مثال په نړۍ کې هیڅ دین نسی پیښولی. وجه دا ده چې نور دینونه په خپل لاس باندې قوانین ایږدي، اصول وضع کوي او اصول ایږدي، مګر کله چې د دغو انسانانو پر سر باندې نور واکمن انسانان راغلله، هغه انسانان بیا د پخوانیو انسانانو قوانین استکوي او په دې سترګو ورته ګوري چې دا ناکامه دي، ناقص دي او کوتا دي، کمبوتات پکښې کې دي، ځکه نو د نورو قوانین د جوړولو په لټه کې کېږي. نو چې څومره اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، بل دین نه دی ورکړی. اوس زما ورونو یوه ډېره ساده خبره زه درته کومه او دماغ ته چې شور شوه کېږي، یوه ډېره په زړه پورې خبره هغه ده: آیا اسلام ښځې ته حق ورکوي که کفري نړۍ حق ورکړی دی؟ د کفري نړۍ چې کله سلوک وینو او د مغربي نړۍ چې کله چال چلن د ښځو سره وینو، د ښځو څخه فقط او فقط د خواهش د پوره کولو کار اخلي و بس. نه د ښځې د مهر خیال سته، نه د ښځې چې ښځه دین مقدس د کور ملایکه ورته وایي، ملکه ورته وایي، شهزادګۍ ورته وایي. دغه شهزادهتوب کفري نړۍ پر ښځې باندې حرام کوي. لڅه یې راویستله، پر هر شي باندې د ښځې عکس ورکوي او انسانانو ته یو ډېرې کمزور مخلوق وروښودی. د انسانانو په سترګو کې یا په زړو کې د انسانانو د دغه مخلوق اهمیت یې ورکم کوي او فقط مازې په یو څو نارو باندې چې مسلمانان وغولوي او پر اسلام باندې یو څه نیوکې وکړي، دا یې وویل لکه څنګه چې په پارلمان کې نارینه حق لري، ښځینه هم باید حق ولري، لکه څنګه چې په بزنس او تجارت کې انسانان نارینه حق لري، ښځې هم باید حق ولري، لکه څنګه چې د دنیا په سطحه په اقتصادي نظام کې یو نارینه ترقی کوي، همداسې ښځه هم باید ترقی وکړي. د دغه څو ساده خبرو په خاطر باندې مسلمانانو ته هم دوکه ورکړله. ځینې کمزور العقیده مسلمانان، ضعیف العقیده مسلمانان
ضعیف الایمان مسلمانان او مؤمنان په دو خبرو باندې خطا وتله، د ښځو د حقو نارې شروع کړلې. کاشکې چې زما ورونو حقونه ورکول کېدلی په صحیح معنا باندې. مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله تعالی معارف القرآن تفسیر کې دا خبره لیکلې ده چې انسانان خو د حقو د اخیستلو نارې وایي چې حق راکړئ 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 اخلي یې، مګر په نړۍ کې انسانان دې ته نه آماده کېږي چې دا حق واخله. نظام ځکه ګډوډ سو، حق خو غواړي مګر بل چاته بیا نه ورکوي. د نظام بربادي د دغه ځای څخه شروع سوله، حق غواړم مګر د بل چا حق بیا نه ورکومه. نو کفري نړۍ یو کار د ښځې په باره کې وکړي چې د سر څخه بیا تر اخره پورې د 1% څخه تر 100% پورې د ښځې عزت پایمال کړي، ښځې ته به بېقدري وکتله او د ښځې کم اندام کفري نړۍ انسانانو ته نور وشوي او د ښځې په کم اندام باندې کفارو بازی ونه کړلې. آیا د ښځې دا حق وو؟ آیا د ښځې دا حق وو خپل ورور او پلار د ځان سره ملګری کې نور انسانانو ته مخ وروښيي؟ او دا یو بدبختی چې ځینې انسانان وایي کم علم انسانان وایي د ښځې مخ پرده نه ده. حضرت عایشه رضی الله عنها چې د سفر و قابلې څخه پاتې سوله او هغه صحابي پر راځي حضرت عایشه رضی الله عنها خپل مخ پټوي، داسې نور احادیث هم شته. یا ځینې کم عقل انسانان وایي د ښځو د سترګو په ښکاره کېدلو کې بیا نو څه شته؟ ښځې هر اندام باید پټ کړي، د هر اندام حجاب او ستر ضروري دی. سترګې پټول دا فرض دی، مخ پټول دا فرض دی. حتی دغسې یو لباس چې د هغې څخه خواهشات راپورته کېږي، دغه لباس څخه دغسې لباس اغوستل د ښځو په حق کې حرام کار دی. که نارینه داسې لباس واغوندي چې د نورو انسانانو په ځان او نفسو کې خواهشات راپورته سي، هم دغسې لباس اغوستل ناروا دي. نو کفارو د ښځو څومره حق پایماله کړی دی، اسلام نه دی پایماله کړی. تاسو ګورئ په دا اوس دا یو ساده د پرچون دکان ته ورسه، د خوراک چې هر شی رانیسي د ښځې به یو عکس وي، دا سلنټي، دا پاپاک، دا ژاولې، شامپو، صابون او کالو د پریوللو ماشین او د دغسې چې موټرسایکل ته یو شی رانیسي یا موټر ته یو شی رانیسي، په هر ځای کې به د ښځې یو عکس ویني. او هغه بدبخته انسانان چې د خپلو ښځو عکسونه د اشتهار لپاره ورکړله، دا نو بیخي بېناموسه خلک دي، دا ډېر بېغیرته خلک دي چې د خپلې لور عکس د دې لپاره ورکوي چې پر یو غټه لوحه د اشتهار لپاره د لور عکس راسي. دا بدبختی خو په کفري نړۍ کې ستا، په کنداریانو کې هم دا بدبختی شروع سولې، افغانانو هم دا کارونه شروع کړله. هغسې اشتهار خوند نه ورکوي چې هغه ساده وي، هغسې اشتهار خوند نه ورکوي چې په هغې کې فقط ماضي الفاظ لیکل سوي وي. په دې بدبختی افغانان هم اخته سوله. ځکه نو چې کله تاسو کابل ته ولاړ سئ او هلته جلال آباد ته ځئ، مایپر خاص هغه ځای چې هغه د ډېر خطرناکه ځای دی، د داسې یو ښځې عکس یې نصب کړی دی. موږ تللي یو ملګرو ته مې وویله مال په دې وخت کې د انسان سترګې پر دې عکس موښلي او یو ځوانه ښځه یې رسمه کړې ده او امیر یې په غاړه کړی دی. دلته که ټکر راسي د یو عکس په خاطر باندې د انسانانو ژوند یې ورته تباه کړي. دغه د ښځې حق دی. په دې باره کې د خپلو د شرکت مسؤلینو ته ووایاست په دورای کې لوحې ځړېږي، د غوړو کسان یې غوړې راایستلي دي، پلانکی رقم غوړي او د هندي او د سیکي او د هغه کافرې ښځې عکس د افغانستان او یا د مسلمانانو په مملکت یا ولایت کې ځړېږي. څه شرم و حیا خو پکار ده. او یا پر داسې ځایو باندې دا ورځ په ورځ د انسانانو حالت معلوموي. د افغان بیسیمه شبکه د کمپنۍ د عکسو د ځړېدلو څه ضرورت شته؟ یو اشتهار دی ورکوي، یو اعلان دی په میسجو کې لیږي. اتصالاتو او ام ټي ان او اریبا او روشن دا کمپنۍ دی، د دې څه ضرورت شته چې ګروپ عکس اخیستل سوی دی نارینه او ښځینه، هلته دغه عکسونه په کابل او په نورو ځایو کې یو څه لستي، خو په کندهار کې یو څه پټ وي. دا ښځې فقط مازې مخ ښکاره دی چې دا پروا نه کوي. یو درس یې درکوي چې کله پر دویرایي یا د کابل دروازې خواته راځي او یا د حضرتجي بابا خواته ورځي، یو درس درکوي چې ګوره ځوانه دا ستا په دماغ کې باید دا خبره ټیپ سي. دې ته غیرت زما ورون نه ویل کېږي. الله رب العزت خو د رزق وعده کړې دی، انسانانو ته یې ورکوي. نو کفري نړۍ د ښځو په باره کې دا فیصله کړې ده چې ښځې فقط مازې د خواهش د پوره کولو لپاره استعمال کړي. خو الله رب العزت د ښځو د حقونو په باره کې او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځو د ښه عزت د خوندېدلو لپاره ډېر احادیث وفرمایل او ډېر ارشادات یې وفرمایل. کاشکې چې دغه انسانان د ښځو په حقوقو باندې پوهېدلی. هغه انسانان و چې د حیض په وخت کې یو څو ورځې مخکې دا درس درته تېر سو، د حیض په وخت کې هلته به یو کوډه لور جوړه کړله، د سرا په یو کونج کې به یې کښېنوله، دومره قدر ما یکفي غذا او کتغ به یې ورکوئ چې د دې به ګزاره په کېدله چې دا به د مرګ څخه په راګرځېدلې وه. نور یې هېڅ خیال نه ساتئ. الله خو د دغې ښځې د حق ساتنه وکړله او بندګانو ته یې دا درس ورکوي چې د حیض په وخت کې د دې سره خوراک وکړي. کورداري منع ده،
چې شاک ورسره وکړي او ګزاره ورسره وکړي، د لاس شانې وخوري، دغه ته ویل کېږي حق، دغه ته ویل کېږي حق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره کې ژوند شروع کړي او د مکې مکرمې څخه هجرت راوکړي او د ښځو چال چلن یې د نارینهو سره یا د نارینهو چال چلن د ښځو سره یې لیدلی و، نو بیا د صحابه کرامو په مجلسو کې همیشه دا خبره تکرارا کوله چې د ښځو په باره کې باید انسانان حجاب وکړي او ستر وکړي، او په دومره ټینګار باندې د حجاب او د ستر په باره کې آیاتونه او احادیث راغلي دي، شاید چې د بل حکم په باره کې نه وي راغلي دي، خو دا په دې خاطر که د حجاب او د ستر و آیاتو او احادیثو ته وګورو دا هم په ډېر ټینګار باندې راغلي دي. ځکه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د عبد الله بن ام مکتوم رضی الله عنه په باره کې چې کله صحابیات ورته کتله، هغه ورته ویل چې دی خو موږ ته نه ګوري، نو بیا ورته ویل چې تاسو خو دته ګوري، دته کتل هم که څه هم د یړون دي، تاسو کتل ورته ناروا دي. خبر از ما ورونو دا د الله رب العزت د انسانانو په ټولنه کې د ښځو زیات خیال وساتئ. خو یو ساده مثال زما ورونو داسې دی چې د ښځو د حقو په باره کې زه درته وایم، ښځو ته الله رب العزت هغسې حقونه ورکړي دي لکه نارینهو ته. ډېر ساده مثال یې دا دی، په یو مکتب و یو مدرسه کې په یو سیم کې او په یو درجه کې شاګردان سبق سره وایي، دواړه با استعداده دي، دوه شاګردان دي، یو اول نمره راغلی دی، یو دوهم نمره راغلی دی. اول نمره شاګرد چې د 6 مضمونو امتحان یې ورکړی دی، په یو مضمون کې 100 ولیدي، په بل کې 80 ولیدي، په بل کې 90 ولیدي. دغه دوهم نمره چې راغلی دی دا بیا په هغه مضمون کې چې هغه اول نمره 80 ولیدي د 90 ولیدي، په هغه مضمون کې چې اول نمره 90 نمرې ولیدي د 95 ولیدي، او په هغه مضمون کې چې اول نمره 100 ولیدي د دوهم نمره بیا 85 او 90 او 95 ولیدي. دومره قدر فرق فقط موږ په شریعت کې د ښځو د حقونو او د نارینهو د حقونو ترمنځ کولی شو، چې یو ځای به د نارینهو حقونه زیات وي، بل ځای به د ښځو حقونه زیات وي، که یو ځای نارینه مخته دی بل ځای بیا ښځه مخته ده. ځکه نو یو حدیث شریف کې دا راځي چې اخروهن من حیث اخرهن الله، تاسو دا ښځې وروسته کوي لکه څنګه چې الله رب العزت وروسته کړي دي. دلته به نو استادانو موږ ته ویل په دې حدیث کې، ول تاسو دا ښځه د مخ په سیټ کې هم مدرسه رکښنوي په موټر کې، دا د دې ځای نه دی. دومره قدر فرق دی زما ورونو، دومره قدر فرق دی چې ښځه په ځینو ځایو کې تر نارینهو په حقونو کې مخته ده. ځکه نو د دې نفقه پر خاوند باندې لازمه ده، د دې لباس پر خاوند باندې لازم دی، د دې د استوګنې ځای پر خاوند باندې لازم دی. خو ځینو حقونه بیا په نارینه چې کله د نارینهو خبره سي، په ځینو حقوق کې بیا نارینه تر مخه دي. مثلا د داخلي چارې نه د خارجي چارې باید نارینه مخته ووځي. حضرت علی رضی الله عنه په باره کې راځي وایي داخلي چارې فاطمه رضی الله عنها تر سره کولې او د باندې چارې حضرت علی رضی الله عنه تر سره کولې. همداسې د صحابه کرام په باره کې راځي وایي ښځو یې د خپلو کورو کارونه کوله، نارینهو بیا د باندې کارونه کوله. دومره قدر مثال زموږ ویلی سو. نور دا مثالونه چې انسان وایي ښځه یې بیخي برطرفه کړې ده، د ښځو حق نشته په اسلام کې، دا هغه خبرې دي چې ما درته ویله چې مسلمانان د کفارو د خبرو څخه متاثره سوي دي. اوس ما ورونو د دې ضرورت دی چې موږ او تاسو د ښځې حیثیت وپېژنو، داسې یو حیثیت ورنکړو لکه کفارو چې ورکړی دي. په هر ځای کې ښځه ده، په هر ځای کې دا مخته کېږي، او په هر ځای کې د دې لباس، د دې شکل او صورت په دې باندې بازی کول، دا هغه څه وګرځېدل چې د دنیا په سطحه باقاعده پر دې باندې بزنس او تجارت روان دی. خو الله رب العزت په قرآن او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ښځې ته دا حق ورکوي چې په کور کې کښېني با وقاره، با عزته، سنګینه، تر څو د دې اخراجات خاوند وپوره کړي او د دې مخ، د دې پښې، د دې لاسونه، د دې بدن نور انسانان ونه ویني. څومره ښه. تاسو هر یو د خپل ځان څخه فیصله وکړئ، د ځان سره فیصله وکړئ، هر یو د ځان سره فکر وکړي. کومه ښځه انسان په نکاح کوي؟ هغه ښځه چې د انسانانو سره یې رفت و آمد زیات وي، د هغې په نکاح کې انسانان ډېر په لټه کې وي، او که هغه ښځه چې تر ننه پورې یې کوڅه او بیبان او بازار لیدلی نه وي. د یو عالم په باره کې راځي داسې ښځه یې په نکاح کړله، مرکه چې ورلل، بیا ورته وویله چې دا زموږ لور خو داسې لور موږ لرو، داسې ښځه لرو چې ګونګۍ هم ده، کڼه هم ده، شله هم ده، ګوډه هم ده، ړنده هم ده. هغه انسانان حیران سوله. غالبا د امام غزالی رحم الله تعالی د مور په باره کې ده ان شاء الله را پیدا سول. وای چې کله په نکاح کړله بیا ورته ویل چې خیر دې زموږ قبوله ده، نکاح سره ورسېدله. نو چې کله یې ولده نه ړنده وه، نه کڼه وه، نه شله وه، نه ګوډه وه او نه ګونګۍ وه. چې کله یې پوښتنه ځینې وکړله، ول دا داسې یو ښځه وه چې په ټول وخت کې د نامحرم سړي خبرې نه وی اورېدلې. داسې یو ښځه وه چې په ټول وخت کې یې د نامحرم چا سره په ژبه خبرې نه وی کړې، ځکه نو کڼه هم وه، ګونګۍ هم ده.
او داسې یو ښه ده چې په ټوله ژوند کې نه محرم چاته په سترګو کتلی نه دي، او داسې یو ښه ده چې په ټول وخت کې په خپلو پښو باندې بل ځای ته تللې نه ده، او په ټول وخت کې په خپلو لاسو باندې بل چاته لاس نه دی وراچولی، نو ګونګۍ هم ده، کڼه هم ده، لنده هم ده، ګوډه هم ده او شله هم ده. د دغه ښځو په تلاش کې زموږ اسلام خو دغه ښځې خوښوي، او په اسلام کې د دغسې ښځو د نکاح کولو درس هم دی چې انسانانو ته ورکول کېږي. متاسفانه چې کفار ورځ تر ابلې د انسانانو په ابروی او عزت کې لاس وهي، ځکه نو په هغه پیمانه چې کفار د ډرامې او فلمونه جوړوي، د دغې لار څخه د مسلمانانو څومره ښځې خرابې کړي دي، څومره ښځو ته دا درسونه ورکوي، څومره ښځو ته. دا اوس نو تاسو وګورئ، ځینې خبرې خو امانت وي زموږ سره، قطعا نه وایي په هېڅ صورت کې او نه د ویلو وي. دا چې کله انسانان په مرکو باندې ګرځي او د ځوانانو ښځو حال یې لیدلی وي، د هغو ښځو په باره کې همیشه داسې راپورونه وي چې په کور کې یې دغه د ګناه اسباب وي، د معصیت آلات وي، د ګناه کولو هر رقم شان وي، دا کور څخه بیا د دنیارۍ اواز نه راپورته کېږي، او نه انجلۍ داسې انجلۍ وي چې د انسان ژوند کې ورسره سم شي. د ښځو په باره کې زما ورونو ډېر خیال ساتئ، او د پردې په باره کې بیا ډېر زیات خیال ساتئ. پرده کله خوندي کېدلی سي هغه وخت چې زموږ او ستاسو په کور کې دیني ماحول جوړ سي، اسلامي ماحول جوړ سي، او کله کېدلی سي زما ورونو هغه وخت کېدلی سي چې په اوسني وخت کې تاسو د دغه رسنۍ څخه کار واخلئ. تعلیم الاسلام ولسي رادیو ستاسو په کورو کې یقینا دینداري راځي. یو چا قصه کوله، زموږ په کور کې ډېره دینداري رالل، د خپلې ښځې څخه مې سره دا نه وه اورېدلې چې وخت یو بله راتوجه کړي. کله ځینې ښځې او یو موږ ته به استاذ ویله، دا یو ټوکه به وکړو، ول چې ښځه ملا یې لنګوټه یې تړلې، دا مه په نکاح کوئ، د دې مسلې ډېرې زده یې، باره نه اوبه درته ودیي، نه دې کالي در پرېولي، ته کله پر ما حق لرې، ورڅه خپل زوی ته دې ورڅه بله مزدوره وینسته چې دې به هغه ورکوي، نه کور د جارو کوي، نه ځای در راواروي، داسې هغه امینې یا تکه شنه هغه چې په نکاح کې خدمت کوي، داسې یو ټوکه به یې کړه. نو ده ویله ول دا ښځې د جمعې په ورځ خو دا غسل چې به ما کوئ نو عادي به ما غسل وکړي د جمعې د لمانځه لپاره، خو یو ورځ چې رالم دا اوبه یې راته دې کړي دي، زه داسې په تعجب کې ولاړم، مال دا څه پېښه ده. ول بیا مې پوښتنه غسل چې مې وکړي د جمعې د لمانځه چې رالم، مال داسې ناولده کار دې وکړي، تر اوسه تا داسې کار نه کړی. ول نن خو ما په تعلیم اسلام ولسي رادیو کې واورېدله، هلته دا بیان کېدی کومه ښځه چې خاوند ته د جمعې د لمانځه لپاره د غسل لپاره اوبه ورتودې کړي، د دغه لمانځه په ثواب کې دا ښځه ورسره شریکه ده، په هر قدم چې نیکي ورکول کېږي دا ښځه ورسره شریکه ده. ما هغه واورېدل. اوس دومره انقلاب راځي او داسې نور واقعات هم دي، د دغه څخه کار واخلئ زما ورونو، پر ښځو یې مه بندوئ دا رادیو چې دا ما اورئ دا وابیان دي، هېڅوک وابي، زه درته ناست یم، که زه وابي وم بس تعلیم الاسلام ولسي رادیو والا ټوله وابیان دي، او که زه نه وم نو نه. تاسو ورڅئ هېڅ کمزوري حتما راځي زما ورونو، په کمزوري به تاسو د انسانانو کمزوري ورپټوئ. دا زموږ دین اسلام درس راکوي چې تاسو د انسان عیب ووینئ، د یو چا عیب ووینئ، ورپټ یې کړئ. کمزوري د یو چا څخه اوس په خبرو کې، په لیک کې، په کتاب کې، دغسې په وینا کې، په تقریر کې هغه غلطي ورپټه کړئ، نورو سمو خبرو ته یې ګورئ، د دې څخه کار واخلئ. اوس ډېرې خبرې دي، دا ولسي رادیو دا ټوله خبرې تاسو ته کوي، دا ټوله خبرې د سهار څخه تر ماښام پورې، که خدای نه کړ دا غلطي پکښې رالل، هغه وخت به بیا زه هم نه اورم، تاسو یې مه اورئ. الله رب العزت دې غلطي نه پکښې راولي، الله دې دا زموږ روزي کې. نو خبره زما ورونو دا ده چې په نوره دنیا کې د ښځې دومره عزت نشته لکه څنګه چې په اسلام کې دی او په دین کې دی. دغه یو تفسیر زما سره پروت دی، د هندوستان ځینې واقعات یې لیکلي دي. یو واقعه دا ده، وایي د جاهلیت په زمانه کې هندوستان هم ځینې واقعات لیکلي دي، خو یو واقعه د ښځو په باره کې دا لیکل ده، وایي د جاهلیت په زمانه کې د ښځې حیثیت فقط دومره قدر و لکه اوس چې دی مازې د استعمالېدلو یو شی و، او ښځه د نارینه ته ملکیت بلل کېدی، چې ښځه به ورته رالل، مازې به برای نام نکاح وتړل سوله، نور به د ده ملکیت و هر څه چې به یې په کوله، حقونه یې نه ورکوله، د خوراکو د څښاکو د هېڅ خیال یې نه ساتي. چې کله به ښځه مړه سوله فورا به خاوند راوغورځېدی، د دې پر میراث به یې قبضه ولګوله. او د هندوستان په باره کې وایي د مشرکینو دا دستور و پخوا زمانه کې په هندوستان کې، چې کله به نارینه مړ سو نو ښځه به د هغه نارینه سره ژوندۍ سوځل کېدله. کله چې به نارینه مړ سو هندوستان والا خو یې سوځي، او ویډیو یې وخت ما ولیدل، یو چا راښکاره کړله، باقاعده د دې دپاره یې کمپنۍ دي، فابریکې دي، مړ سي په هغه تابوت کې یې واچوي او بیا نمبر پر ووایي، بیا هلته څه پیسې هم ځینې واخلي، څه رقم ایرکنډیشن په قبر کې ورته غواړي، هغه پیسې ځینې تحویل کړي، بیا داسې ګیسونه دي د هغه تابوت په رقم هغه ور واچوي، هلته وسوځل سي، بیا په یو لوښي کې واچوي، او بیا داسې ابرکي اونګ نه دی
هغه تورواچي ویډیو ما په خپل سترګو لیدلې ده. ایراسي بیا پیک دبلیکی یا شیکی واچي نمبر پروي او کریمان پلانکی ورس کې راسي چې دا د ساتو په هغه سړی چې تا عزت کوي اوس نو مدر خاوري در ایرې کوي اوس نو واخا شي چې ورځي دریاب ته ورچې او څه کوي. نو هندستان کې دا دستور او رواج و چې کله بنارینه مرسو نو شذبه د هغه سره ژوندۍ سوځل کېدله. خو دین اسلام داسې یو درس انسانانو ته ورکوي چې یا د ښځې میراث هم باید خوندي وي، ښځې ته باید حصه ورکول سي، ژوندۍ د خپل خاوند سره ونه سوځل سي او د دې پر میراث باندې هیڅوک قبضه ونه لګوي او خاوند د دې خیال وساتي. او داسې مثال د مشرکینو خو تاسو اوریدل دی چې کله به انجلۍ پیدا سوله ژوندۍ یې ښخوله، الله رب العزت انسانان د دې ټولو شانو څخه راوګرځوله چې ګورئ تاسو د خپلې ښځې ژوندۍ مه ښخوئ. الله رب العزت د قرآن کریم په دغه آیات کې دا خبره کوي، ولهن او د ښځو لپاره مثل الذي هغه حق دی، مثلو په مثال الذي د هغه حق دی علیهن چې پر دا ښځو باندې نارینه لري، د ښځو لپاره هم هغه حقونه پر نارینهو باندې شته بالمعروف په نیکه طریقه باندې. وللرجال او د نارینهو لپاره علیهن پر دا ښځو باندې درجتون یوه درجه شته، درجتون یوه درجه شته. اوس هغه درجه څنګه ده تاسو خپله فکر وکئ. الله رب العزت نارینهو ته درجه ورکړې ده. یو آیت چې کې راځي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. د نارینهو یوه درجه چې پر ښځو یې لري د ښځو په مقابل کې لري هغه دا ده چې نارینه ډېر خیراتونه کوي، خپل مالونه ډېر شندي، خپل مالونه ډېر انسانان تور کوي، مګر ښځه یې نه ورکوي. دا یو درجه لوړوالی او برتري ده چې نارینه یې پر ښځو باندې لري. او دا هم یو درجه ده چې قرآن راښودلې ده او حدیث کې راغلی ده چې د نارینه شاهدي چې دوه انسانان وي د یوه انسان نارینه شاهدي د دوه ښځو سره برابر راځي. دا هم یو درجه ده. همداسې نورې درجې چې الله رب العزت نارینه ته ورکړي دي موږ په هغه کې نورې خبرې کولی نه سو. نورې خبرې ځکه نه سو کولی چې الله رب العزت په قرآن کې راته ثابته کړې ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا راته ثابته کړې ده چې تاسو د خپلو ښځو په باره کې ډېر صحیح چلند وکئ او یا دا حقونه دي چې موږ ورته واضح کړله. یو حدیث شریف کې راځي د ښځو سره د یو څه ښه چلند یو څو حدیثونه وایم او درس پرسومه. الله اکبر کبیره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي چې نارینه مؤمن دي د مؤمنې ښځې سره بغض نه ساتي. که چیرې د ښځې یوه خبره د ده ناخوښه سوله نو بله به یې خوښه سي. مسلم شریف کې دا حدیث دی. اوس کله کله د انسان د ښځې یوه خبره ناخوښه سي، عجبه پلار مور یې در یاد کړل، پیغور یې درکړي. د ښځې خو دا عادت دی، حدیث شریف کې راځي چې ټوله زمانه شور سره وکړي، یوه ورځ درته ووایي وایي ستا چې ستا کور ته راغلی یم په ټوله وخت کې مې ستا څخه صحیح چلند نه دی لیدلی. دا عادت د ښځې سور سره دی، ځکه چې د پښتۍ څخه پیدا ده، د کږې پښتۍ څخه که یې سیده کوې ماتېږي او که یې تر هغه کږې خو نو نور جنجال ځینې پیښېږي. بس دغسې کوږوالی به په دې کې وي، د صفات به د دې کاږه وي، دغسې چلند به ورسره کوې، دغسې د ګزاره به ورسره کوې. د سیدهوالي کوشش که دې وکړي بس ماتېږي بالا ژوند خراب سو، او که دې کوږوالي کوشش وکړي هم ژوند خرابېږي، دغسې به ګزاره ورسره کوي. نو کله یوه خبره د ښځې د انسان خوښه سي، کله به یې بله خبره ناخوښه سي، نو د دې خبرې په خاطر به بغض نه ورسره کوي چې د ښځې خبره یې ناخوښه سول. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه په تاسو کې بهتر هغه انسان دی چې د خپلې کورنۍ سره ښه چلند کوي او زه په تاسو کې تر ټولو بهتر یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل، ابن ماجه دا حدیث را نقل کړی دی چې زه په تاسو کې تر ټولو بهتر یم او په تاسو کې بیا هغه څوک تر ټولو بهتر دی چې د خپلې کورنۍ سره صحیح ګزاره کوي. او بل حدیث شریف کې راځي د مشکات شریف حدیث دی، حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسو کې تر ټولو زیات کامل ایمان والا هغه انسان دی یا هغه خلق دي چې اخلاق یې تر ټولو شوي او د خپلو کوروالاو سره یا د خپلې کورنۍ سره تر ټولو زیات مهربانه وي. دا تر ټولو زیات او کامل ایمان والا انسان دی چې اخلاق یې هم سمي او د خپلې کورنۍ سره یې چل چلن کوي او ګزاره کوي، د ښځو سره ګزاره کول. او په آخر کې الله رب العزت دغه آیات راته ووایي والله والله رب العزت عزیز ذات دی، حکیم د حکمت والا ذات دی. الله رب العزت یو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى